دی لکه دا موږ انجوای کړو دی نه انجوای سکرین باندې انجوای بل خبره باندې نو ډېر زیات اگزاست شوی ما د کار نه بیخي نفرت پیدا شوی دی په دا ډرامه نه وشي دی پس بس دا کار پېژ مګر که دومره ستړي کړي وای دومره خلکو بیهیویر او سپورټ کې ګوره یو کس نیم ستاسو راغلی ما سره غب شپ لپاره کنه انټرویو لپاره دې کې دا کامیابی یوازې ستاسو نه دی کې دلته ټیم دی خلکو ته ښکاري نه خو شاته غوټه خلک دي کنه هغه دې خلک مسله جوړه کوي چې مطلب دا دوان دی دا تر راغلی او ماحول ته خراب یو کنه تاسو عجیب عجیب خبره ما څه کوي چې ما په پاور باندې چلو زراغه مشه کمنټس کتل نو هغه کې لیکلي چې ګوراله که زر اپلوډ کړئ د چینل لپاره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د نمیر ټي وي ډیرو قدرمنو کتونکو په یو خاص پروګرام کې د یو خاص میلمه سره تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم قدرمنو کتونکو جناب سید منتظم شاه صاحب را سره ناشته د هیڅ تعارف محتاج نه دی پښتو فلم انډستری پښتو ډراما انډستری کې ډیر لوی نوم لري اداکار دی ډایرکټر دی نن سبا تاسو کتلی چې کلایمکس په نوم باندې یو ډرامه چې دا هغه په سوشل میډیا باندې ډیره وایرل ده نو دغه ډرامه چې دا د شاه صاحب د لاسه نه وتې ده او د دې هغه محنت دی چې تاسو یې په شوق سره ګورئ نو ما غوښتل چې شاه صاحب سره په دې ډرامې په حواله باندې الیکشن خبرې وکړو او تاسو وړاندې راوړو شاه صاحب ډیره مننه د وخت راکولو تاسو ډیره زیاته مننه او د زمال ټي وي کتونکو ته هرکلی وایم چې تاسو دونه وخت ویستو راغی ما سره کپ شپ لپاره اړیکه وکړه ډیره مننه سر د ټول نړۍ خو په دې دومره کامیاب ډرامه باندې تاسو ته مبارکباد وایم او بیا راته دا ووایه چېرې د آصف خان صاحب په شانتې د جهانګیر په شانتې او د ارباز خان صاحب په شانتې دومره غټ خلک په یو ځای باندې راوستل او په هغې باندې داسې یو سیریل جوړ د سوچ دا مو څنګه راغی ډیره مننه چې دا ټوله کامیابي د کتونکو ده او ستاسو غونډه کې د ملګرو ده چې تاسو دا ډرامه ډیره په شوق باندې وکته او دراصل خبره دا ده چې د پاکستان فلم انډستری که دنیا کې هر ملک کې تاسو وګورئ نو د فلم یو ځان له جدا مقام دی او د هغې خپل یو ویورشپ دی او فلم د هغه ماسز دپاره وي چې څوک په ایکسپریمنټ کول غواړي نوی شی کتل غواړي لکه دنیا کې چې نوي ایجادات کېږي نو هغه اول د فلم په ذریعه باندې راشي نو هغې کې د خلکو ریاکشنز وګوري چې خلک به دا کوم حده پورې ایکسپټ کړي یعنې جی جی خو د بدقسمتۍ نه د پاکستان فلم انډسټري وروسته روزه زوال پذیر ده نو چونکې د ما د فلم سره هم یو تعلق پاتې شوی دی ما یو 10 نه زیات فلمونه کړي دي په خپله مې د ډایرکټر جوړ کړي دي کار مې هم پکې کړی دی نو ما به د خپل ملګري کتل د دوی ستونزې به مې کتې هلې ځلې او بیا په دې کې موږ بنیادي طور باندې داسې خلک هم وکتل چې څوک د دې واکمند و د چا د لاسه چې دا فلم زوال پذیر شو بیسیکلی دا آیډیا دا کانسپټ چې کوم دی دا بذات خود زما نه دی دا زما د ملګري عارف قاضي صاحب دی چې کوم ایویټي خبر چینل کې یو اهم چوکۍ باندې دی نو چونکې د هغې دا خیال و چې یاره موږ غواړو چې په فلم انډسټرۍ باندې یو ډرامه وکړو نو چونکې هغې دا خبره وکړه بیا یو خیال ولیکلی شو یو کهاني راغله منځ کې بیا دا کاسټنګ وشو نو دا یو پوره ټیم دی خاص کر زه به وایم چې د ستاینې وړ دی زموږ د دې رایټر جنرال یاره نو ډاوټ چې هغه دې کې ډېر ښایسته سچویشنز او د حالاتو متعلق چې کوم حقایق هغې وړاندې کړي دي نو خلک صرف هغه خوښوي بیسیکلي او د هغې غټه وجه دا ده چې د هغې په خپله بذات خود د فلم انډسټرۍ سره د تېر 25 کالو نه یو وابستګي ده د هغې وابستګۍ د وجې نه د هغوی مطلب دی چې دونه تجربه او لیدل کتلی شوي دي د مختلفو آرټسټانو سره ناسته پاسته نو چې هغه اوس خلکو ته مخې ته راځي نو چې د چا ډګ هم د فلم انډسټرۍ سره تعلق پاتې شوی یا وي نو هغه دا ګمان کوي چې دا جوړه حقیقت شاه صاحب ډېر سنجیده خبرې وکړې خو زما بالکل دا غرض نه دی چې موږ به داسې تاسو سره سنجیده انداز کې لګیا یو ځکه چې موږ په کوم پروجیکټ باندې خبره کوو سر نو هغه ډېر مزناک دی او ډېر د خندا دی که نه موږ په ګپ شپ کې خبرې کوو ډایرکټر صاحب چې پای کې کوم دی په ډرامه کې دننه کوم ډایرکټر صاحب دی چې نوم یې په د کرکټر نوم یې نامراد صاحب دی او خپل نوم یې حمید شهزاد صاحب دی نو هغې ډېر په بد حال کې ښودلي شوي دي که نه نو دا ریل کې واقعي دومره بد حالت تاسو باندې ایز ا ډایرکټر چېرته راغلی یو بالکل راځي ولې نه چې موږ انسانان یو نشیب و فراز راځي بلکې د فلم انډسټرۍ مختلف ډایرکټرز اوس هم دې وخت کې جمدي که زه چانامه وایم نو کېدای شي انسان دی ورته باندې شي او هغه بیا بد ومني ځینې پکې وفات شو ډېر میزریبل طریقې سره کله ګوره چې دا انسان ځواني که نه نو د ده سوچونه بدلي دته دا خیال اړوي چې زه به یا بوډا کېږم
یا به په ما باندې چې چا سره پیسې وي د هغه اړو دا خیال نه چې په ما به تنګدستي مړه جی ګوره خو چې کله دې وخت تیر شي بیا دې بوډا شي د ډکلاین طرف ته لاړ شي د تنګدستي مړه شي بعضې اوقات د اولاد د وجې نه په د تنګدستي راشي بعضې اوقات د خپل عاداتو د وجې نه په د تنګدستي راشي صحیح خو چونکې خدای پاک انسان په یو حال نه دی جوړ کړی د ده حالات به بدلېږي صحیح نو ما داسې غټ غټ ډایرکټران په خپلو سترګو لیدلي دي داسې پروډیوسران چې هغوی د کروړپتیان وو جی غټې غټې کارخانې وو د هغوی وو او هغوی چې بیا راغلل نو په انډسټرۍ کې چې هغوی مړه شوي دي نو پردي کفن کې مړه شوي دي خلکو له چندي غوښتي دي که نه او د رایټر سړي به څه حیثیت وي لکه په کال کې یو فلم ولیکه نو د فلم به هغه ته څه معرضه ملي شو ډېر ظلم به شي نو 1 लाख روپۍ په 1 लाख روپۍ باندې تاسو یو کال کچن چلولی شي لکه موجوده صورتحال کې تاسو وګورئ که نه دا ورکوټ اختر تیر شو او دا بل اختر را روان دی په دې ټول کال کې زیات 2 یا 3 فلمونه به ریلیز شوي که نه باقي خو دا شوګانې دي هغه ټنګه پنګه چې کوم سړی په دې انډسټرۍ کې دی او هغه ان دی نو هغه د شو نه پیسې نه هغه د شو نه پیسې ګټي هغه اسیم ګټي پارټۍ نه ګټي فلم کې کار کوي ډرامه کې کار کوي کمرشل کې کار کوي هغه ته څه پرابلم نشته دی کوم چې د دې هغه خلک دي چې چا پکې وختونه ورکړي دي لکه رایټر شو یا مطلب دا داسې خلک چې هغې سره کسب نشته د رایټر به څه سانه کسب وي لکه کوم فلم نه به لیکي بل سره خو نه لیکي بل کس خو هغه اکسپټ کړي زموږ بدقسمتي دا ده چې اخبار دغه لیکي اخبار والے مړه داسې انټرېسټ خو نه وي بیا د پښتو فلمونو رایټر دی بل څه لیکي ټي وي والا هم هغه سره ښه نه فیل کوي یا وایي مړه داسې دومره پړه لیکه خو نه زموږ زیاتره رایټرز چې کوم دي دې وخت کې ایګزسټینګ بدقسمتۍ نه انپړه دي نو د هغې د سوچ د لاس ځکه دا فلم هم سرخوړلی دی حالات هم ځکه داسې دي چې د هغې شاته څه پوخ سوچ نشته دی سر دغه موضوع خو ځان له جدا یو لویه موضوع ده که طرف ته ځو نو بیا رانه خبره اوږدېږي او کلایمکس ته به واپس راشم دا راته وایي چې په خپله یې ګورئ که نه ځکه چې زه که خپله خبره وکړم نو بلکل پته منظم چې 7 بجې شي نو شاه صاحب به ښایسته اپلوډ کړی نو زر ځینې وګورو په خپله یې ګورئ که نه ولې نه جي خامخا زما ډرامه ده محنت هم پرې کړی دی وخت هم پرې ایستی دی نو زه خو انجوای کوم اوس خو زیاته مزه راکوي لکه ایز ا ویور یې ګورم که نه نو هغه مختلف سیزونه د آرټسټانو پرفارمنس هغه انجوای کوم یو کلیپ پکې ډېر وایرل شوی و هغه جهانګیر جاني صاحب چې دی 100 روپۍ راولي ارباز صاحب ته و چې دا واله کولا وخرچه وکړه که نه نو ما فیل کول چې دا سین کله ریکارډ کېدو نو دا به دوی ډېر انجوای کړی دغه چې تاسو کله ریکارډ کوو انجوای کړی مو په خپله هغه داسې و چې زموږ یو ملګری دی الله دې ورله ژوند ورکړي ډاکټر دی په خپله نو چونکې هغه اسلام آباد کې هلته پاتې کېږي نو موږ هلته اسلام آباد کې صحیح نو دا ما ریکویسټ وکړم ما ورته یار داسې ستا دا ډرایورین چې کوم دی دا به لږ موږ چونکې یوازې اوسېږي که نه بچي به سره نه صحیح موږ به له چړاګانو هغه دغه به وښایو کمره ښایو که نه ما ته یې ستا خپل ځای دی راشه بیا چې موږ هلته لاړو نو هلته کې خدای شته چې یو 100 تنان هغه لږ ځای ته راوخته پښتانه ملګري وو چاته خو دا ویلې چې ته به یوځه نو څه د هغې هغه ټینشن و څه ما سره د آرټسټان داسې وو چې دوی ویل چې بهی ناوخته دی یار دا کار نو هغه ډبل ټینشن کې دننه موږ دا کار ډېر تادی سره کړی دی لکه دا موږ انجوای کړی نه دی نه انجوای سپین باندې انجوای بله خبره اوس خو به هم ډېر انجوای کړی اوس خو بله خبره ده ټیک سر دا راته ووایه چې ما وختي هم ذکر وکړو چې غټې غټې نامې په یو ځای باندې کار ته راوستل د ټایم منیجمنټ مسلې درته پکې راغلي وي شوټ کې که نه ولې نه چې ډېرې زیاتې مسلې دي څومره چې آرټسټ غټ شي که نه څومره د هغه مسایل او نخرې هم ډېرې زیاتې شي او بس چونکې موږ بیا مجبور یو زه ما پرابلم زه صفا خبرې کوم دا موږ ته پته شته په شکړو خبرو کې نه ګرځم که نه ظاهره خبره ده الله دې ولې ژوند ورکړي زموږ ډېر ښه آرټسټان دي او مسایل هم پکې ډېر زیات دي نو بهرحال خو به فیس کړي چې یو پروجیکټ کې نو دې خلکو سره به ته د بواسطې د دې د وجې نه خو دا پروجیکټ خلک خوښوي بس دا سر فلم انډسټرۍ باندې تاسو چې دا زموږ یو ملګری او بیوټي خیبر کې او د هغې دا خواهش چې فلم انډسټرۍ باندې یو پروجیکټ جوړ شي خو که دې کې موږ وګورو په دې کې دننه بیا 3 کهانیانې یو ځای شوي دي یو پکې اغوا پکې ځان یو سیسټم دی او دغه فلم انډسټرۍ پکې هم د یو موضوع پکې بل هم د زما نه هېرېږي زما خیال چې ما ځان ترې کړې ده هغه چې دی جهیز دی دا 3 کهانیانې چې راځي دا هم د جنګریز صاحب سوچ وکړه دا پکې بیا تاسو وروسته ایډ کړئ چېرې 3 کهانیانې داسې نو ډېره مزه به نور زیاته شي نو چونکې زموږ علما د جنګریز صاحب یو خپل کوارډینیشن دی که نه نو اکثر سټوري زمای او بیا دننه هغې کې چې کوم مکالمه یا کوم سچویشنز کریټ کړي که نه بیا جنګریز صاحب کوي چونکې نن سبا زموږ معاشره کې دا جهیز واقعي لوی لعنت دی ایون د هلک دپاره واده کول هم یو لوی عذاب دی لکه سنت خو پکې شته دی نه او نه هغه څوک فالو کوي که نه نن سبا مخ مروت دی نو یو پکې مونږ لکه دا خبره دغه کړې ده
بل پکې مونږ چې هغه کوم کس تاسو وایي چې اغوا برایتاون هغه ورځ کې خلک اوس هم دي دا بچو اغوا او دا ډارک اوس نږدې ورځې کې ډېر غټ ګینګ نیول شوی ډارک ویب دپاره دغه جوړوي. نو بیسیکلي دا فلم چې کوم دی نو دا ډېر کم دویم ټریک چې مونږ کوم خولی دی هغه دا دی چې پروډیوسر نو چونکې ګوره چې چا سره هم پیسه وي او هغه یو انویسټمنټ کول غواړي نو کله هم د فلم کې انویسټمنټ نه کوي ولې چې هغه ته پته ده چې ښکاره او د تاوان ښایي سینماګانې شته نه ماحول خراب دی حکومتي سطح باندې هم څه مرسته نشته نو لهذا ایلیګل خلک هغه خلک چې هغوی سره بلاک مني وي نو هغه وایي چې په دې باندې هغه وایډ کوي د دې د وجې نه مونږ پکې دا ټریک هم ساتلی دی. بل تاسو څه خبره وکړه درېیمه چې کوم یو هغه جهیز مو شو اغوا او بل چې دی هغه دې کې د فلمي هیروین مونږ خولی ده که نه چېرې د دې نن بوم دی او سبا بیا نشته نو هغه هم کافي د مونږ هیروینس داسې شته چې هغه یو وخت و خلک به ورته په لاین باندې بار ناست نن هغوی غریبانه د سټوډیو کې وړي وړي ولاک ورته څه ګوري که نه نو بس هغه سره مونږ دغه ځای ته لا نه یو رسېدلي ځکه چې تاسو څونه اپلوډ کړئ مونږ هم هغه عمره ګورو اگر چې مونږ تاسو ته ډېر ریکویسټ وکړو تاسو وایئ چې نه دغه 10 منټه کلیپ وګورئ سبا پورې به انتظار کوئ سردار ته وایي چې څونه وخت کې مو ریکارډینګ کمپلیټ کړو او کومو ځایونو کې مو کړو دې خو زیاتره ریکارډینګ مونږ په دې اسلام آباد کې کړی وو او دې پته برسک روډ باندې هم کړی صحیح څه لږ ډېر پېښور کې هم کړی وو خو بهرحال یو نیمه میاشت ډیوریشن کې دننه ډرامه ختمه کړې وه. وختي تاسو ذکر وکړو چې دغه کوم کلیپ چې زیات وایرل او زیات خلک خوښوي په دې باندې تاسو زیات ستړي شوي وئ خو زما سره سوال دا هم دی چېرې ما ته خو پته نه وه چې تاسو به دغه ستړي کړي نو زه به سوال دوباره وکړم کیدای شي بل کلیپ پکې راوځي چې کوم داسې سین و چې هغې ډېر زیات ستړي کړي وئ او ښه په محنت سره شوی چې ډېر زیات یې ستړي کړي یا دا و د ډرامې په دې کې یو ځای کې موږ سره داسې کار شوی چې موږ سل 15 ورځې د جهانګیر صاحب کور پکې وښیي که نه کلي کې هغه ځای کې ډرامه کې شته دی بیا چې موږ په سهار له هغه حجرې ته لاړو نو د هغه ځای خلک مسله جوړه کوي چې یاره مطلب یې دا ډوان دي دا دلته راغلي وه ماحول راته خرابوي که نه داسې عجیبه عجیبه خبرې او نن د جمعې مانځه کې به موږ د دې خلاف تقریر هم کوو چې به ما ویل تاسو په لانجه وړېدو نو په هغه ورځ باندې بیا شوټینګ هم هله شو کینسل کړی چې زما پسې په سبا بل دی کې بیا ریکارډینګ و که نه نو هغه ټول خلک بیا مې اوچت کړم هغه کلي کې بیا بل طرف ته لاړم مړه بس ښه په هغه ورځ قدرتي کار و د ګرمۍ سټارټ و نو داسې زیاته ګرمي وه او زه بالکل دا ګرمي نشم برداشت کړو لکه کار پکې نه کوم که نه ګرمۍ کې په هغه ورځ باندې نو ډېر زیات اګزاست شوی یم ما د دې کار نه بیخي نفرت پیدا شوی چې یاره په دا ډرامه نه وشي دې نه پس به دا کار پرېږدم که لکه دومره ستړي کړي وای دومره خلکو بیهیویر او هغه څه د هغې نه مخکې چې کوم شارټ شوي وو هغې سره مو بیا څه وکړه مو دوباره ریکارډ کړل په هغه ځای باندې نه خیر هغه خو لکه داسې کړی چې مونږ چیټینګ چې څه ته وایو که نه لکه یو شي چیټ کول که نه هغه لکه ویور ته پته نه لګي چې څه کېږي خو مونږ ته پته وي وایي هماغسې سیم ماحول بیا مونږ کریټ کوو هماغسې سیټ کې بیا هماغه امینډمنټ کوو هغه څیزونه پکې اچو نو هغه ویور ته پته نه لګي نیکسټ کې همدغه شان د پروجیکټس تمه مونږ لرلی شو نږدې وخت کې بلې نه چې انشاءالله پاکستان ټلویزیون سره زه نن سبا ختم هغوی سره پروجیکټ کوم نو د اردو یو ابراهیم صاحب سره پروجیکټ روان دی ابراهیم کمال چې زموږ ډېر ښه ډایرکټر دی کیلاش باندې یو ډرامه ما لیکلې ده نو هغه به کوو بل یو سیریل دی هغه هم پلانینګ کې دی نو کله پروجیکټ ډېر دي خو دې وخت کې فلحال پاکستان ټلویزیون سره دی د دې کوم سیریل په باره کې چې مونږ لګیا یو د دې د کامیابي دا د چا په نوم کول یاره چې که اصل کې تاسو وګورئ دا یو پوره ټیم دی که نه د هغې کې ایون قاضي صاحب هم دی جنګریز صاحب هم دی او ورکوټې نه ورکوټې اکټر غټ نه غټ اکټر دا ټول سپورټ کې ګوره یو کس نیم ستاسو راغلی ما سره ګپ شپ لپاره که نه ریویو دپاره دې کې دا کامیابي یوازې ستاسو نه دی کې دلته ټیم دی خلکو ته ښکاري نه خو شاته خو ډېر خلک دي که نه کیمرې دي دا دي مایکونه دي یو څیز بل څیز بیا تاسو ټایم مینجمنټ د کوم ځای نه ټراولینګ کړی دا خو نه شوی چې دا د یو کس د وجې نه که نه شاه صاحب یو خبر وکړه او دا به زه ځکه تاسو سره شریکه کړم چې دا په ما ډېره ښه ولګېده او هغه دا چې شاه صاحب وړوکی نوم نه دی لوی نوم دی او د دې په 3 بجې باندې بل تر تګ و او زه صرف په 3 بجې راورسېدم ما ته وایي چې نه خیر دی که ته یو لس 4 منټه ریلیکس کېږي ریلیکس شي وروسته به پروګرام وکړو چې څو ستا پروګرام نه شي پورې به زه نه ځم او دا د دې هغه عظمت ورته زه ویم چې هغه دی ماشاءالله دې دومره وخت ماله راکړو نو ډېره مننه دا ستاسو کامیابي خو په خپل ځای چې دا ویډیو خلک وګوري او خلک یې خوښه کړي زما لپاره به دا د خوشحالۍ یوه غټه خبرې سر اخري کوششونو طرف ته راځم یوټیوب باندې درته خلک کمنټس کوي که نه او کمنټ ماشاءالله ګورئ ډېر ښه به درته فیل کېږي خو هغه خبره به بیا وکړم چې خلک درته به مینت کوي شاه صاحب نیکسټ پارټ یو هلک خو ما څه کړ چې زما په
پاور باندې چلو زه راغلم داسې کمنټس کتل نو هغې کې لیکلي چې ګوره هلکه زر اپلوډ کړي د چینل بالکل سبسکرپشن ختمومه سبسکرایب کوم دا کمنټس ما هم کتلي دا ما ډېر انجوای کوم ګوره د خلکو څومره مینه ده که نه بیا هغه ته ما ډېر پازیټیو لیکم چې د الله په خیر کړي که نه اصل کې د دې وجه دی چې بیا چونکې خلک کاپي کوي او ډېر پرابلم وي که نه نو بلا سیزونه لکه خیال ساتو چونکې د ما چینل هم بیخي نه وی صحیح نو هغه که ټایم ټیکینګ مرحله او بهرحال اوس به سموث شي هر څه به ټیکینګ سر ډېر خلک دا ګیله کوي که نه چې یاره کار نشته یا کار خلک خوښوي نه یا خلک کار ګوري نه خو لکه زه چې ستاسو د خبرو کوم وکړم چې دومره کمنټس کړو چې دا فاټ زر زر اپلوډ کوو نو چینل درنه سبسکرایب کوم که نه نو دې مطلب خو دا دی چې خلک اوس هم معیاري کار خوښوي ولې نه دي نو په دې حواله مې تاسو وویل د دې خلکو د خبر بیا غلطه نه ده چې یاره کار څوک نه خوښوي کار څوک ګوري نه 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 جي کار خو ګوره چې اوس هغه ډرامه نشته دی چې هغه تاسو به سچویشن تاسو ساتئ چې ډرامه کې یو لوی سچویشن روان دی یو کهاني چې کوم وایي که نه خو کهانۍ کې دننه چې کوم واړه واړه سینس دي هغې کې دننه ایونټس کریټ کړي دي که نه لکه اوس تاسو یو کرکټر یې که نه مثال او د علاقې یو بدماش یي نو ضروري دی چې هغه بدماش به ټول عمر داسې خرخ په به ناست وي او بس کلاشینکوف به یې لاس کړي او خلک بولي نه هغه به خاندي هغه په ژوند کې به خوشحالۍ وي که نه دا اکثر له خلکو ته دا یم چې یو بدماش وي خپلو بچو دپاره خو هیرو دی که نه د خپلې ښځې دپاره هغه د سر تاج دی ولې چې هغه ټول هر څه هغې دپاره کوي که نه نو تاسو د هغه د لایف دا مختلف پهلو ولې نه ښایي لکه بجای د یو پهلو کې نښتي چې بس هغه ټیم ازمرې د برېتو نیولې دی او را روان دی یا یو هیرو مونږ ښه وي نو هغه ټیم ښه وي دا طاقتور دی به هیرو ته کله شکست هم کیدی شي که نه لکه اوس دې کې مونږ جهانګیر صاحب خو نو مونږ د هغه مختلف اړخونه به ښایو وړاندې به تاسو ګورئ یا د ارباز صاحب مختلف اړخونه به مونږ ښایو که نه نو که دغه یو وي دې سره یو خبره بله زما ذهن ته راغله سر چې تاسو ډرامه خو لا مونږ مخې ته نه ده کتلې خو چې کوم پارټس راغلي پای کې مونږ کتلي چې لکه دا هیروګانو تاسو کومه خبره وکړه چې عمر له دغه یو سټایل که نه په هغې باندې داسې ښکاري چې لږ تنقید ټایپ شوی دی که نه نو په دې حواله خو چېرته ملګرو سره رابطه نه ده کړې چې یاره دا هلکه ته ګپ کې چې یاره دا دې ګوره چې زه خو ولی یم که یا داسې شوي دي یاره داسې خو خیر څه نه دي شوي زموږ ملګري چې کوم دلته کې کار کوي خاص کر د پښتو فلم انډسټري کې یا ډرامه کې ماشاءالله ټول ملګري هم دي او د هغوی ښکلې سټیمنا هم ده او تنقید برداشت کړو والا خلک دي لکه امید دی چې هغوی به اپریشیټ کړي چې یاره ما څه یو خاص کس نه یې ټارګېټ کړی لکه ما خو یو اوورال پکچر خولی دی که نه نو ما خیال نه راځي چې دا څه مسله به انشاءالله وي کتونکو ته به څه وایي چې نن نه پس په فاټ چې دی دا د 10 منټ نه 20 منټه زموږ په فرمایش باندې خېجوئ که نه خېجوئ نو انشاءالله کوشش به کوو ولې نه ځي او د دې یو جهان مننه چې هغوی زموږ دا ډرامه وخوښه کړه انشاءالله وړاندې مونږ په دې چینل نور مختلف څیزونه به د دوی مخې ته راځي نورې ښې ښې ډرامې تاسو یو جهان مننه چې تاسو ټایم ویستو راغئ ما سره خبرو اترو لپاره ډېره مننه سر تھینک یو سو مچ قدرمنو کتونکو سید منتظم شاه صاحب تاسو واورېدو او زه ډېر باوري یم چې د دې دا خبرې دا خوږې خوږې خبرې دا به ستاسو خوښې شوي او دا هم تمه لرم چې د دې چینل ته به ځئ دغه ډرامه به هم ګورئ او چې نور کوم نوي د دې کوم پروجیکټس راځي هغه به هم ګورئ هغه به هم خوښوئ انشاءالله تعالی تر بله پروګرام به درنه اجازت غواړم د هغې پورې چې چېرته مې ښاد آباد راته اوسئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان